د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود د خبرو اترو له لارې د افغانستان د کشالۍ پر هر احمد مسعود ټینګار. احمد مسعود ویل له جګړې څخه هیڅ هم نه جوړیږي، موږ باید تاوتریخوالی ورک کړو. احمد مسعود وایي موږ باید طالبانو سره خبرې اترې وکړو. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د جبهه مقاومت د ډلې مشر احمد مسعود وایي د افغانستان د کشالۍ حل خبرې اترې دي، نه جګړه او نه تاوتریخوالی غواړو. نوموړي له بي بي سي سره په یوه مرکه کې ویلي دي طالبانو سره غواړو چې کینو او د خبرو میز ته باید موږ سره طالبان راشي. هغه ویلي دي له جګړې څخه هیڅ هم نه جوړیږي. هغه وایي زه باوري یم چې افغانستان به د ټولو هیوادونو څخه ښه جوړ شي. کله نه چې طالبانو حکومت نیولی دی، نو احمد مسعود غواړي چې له طالبانو سره خبرې ترسره کړي. د طالبانو حکومت ویلي موږ هر چاته تیار یو چې خبرو میز ته راشي. طالبانو ویلي له جګړې څخه هیڅ هم نه جوړیږي او موږ ټولو ته عفوه کړې او په ډاډه زړه هم کولی شي چې خپل هیواد ته راستانه شي. د طالبانو حکومت دا هم ویلي دي چې موږ پخواني سیاسي مشرانو ته په خپل حکومت کې ونډه نشو ورکولی. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.